ملګرو راځئ یو وار د طاوله جان صاحب دغه خبرې واورو. یقینا ډېرې زیاتې زبردسته خبرې کړې دي. بیا به پې خپله خبره کوو. آتا په 2000 کې شرکت لري. آتا نه دی، آتا غوږ شه، اوسه پورې څوک خبر نه دي، دا ویل هم ښه نه دي. وحید فضل الله شیګیوال شرکت چې په زرګونو موټرې د کوپاټ کمپنۍ نه د امریکې نه راتللې. آتا په ننګرهار کې پښتنه وکړه، داسې وخت یې تېر کړی چې لوکس موټر به د سره دا ټول خوبونه دي، دا ټول نه دي. په دې دنیا مه غولېږئ ورونو، وزر کوم درته. دا هر څوک چې زموږ لایف ګوري، دا هر څوک چې دا ګوري په دې رستورانونو، په دې شرکتونو، په دې مارکیټونو، په دې اولادونو، په دې پیسو، په دې یو مه غولېږئ. ګوره څه شو هغه خلک، هغه فرعون ته شو چې د دنیا دعوې کولې. هغه خلک ته شولل چې څه دعوې به یې کولې، هغه خلک ته شولل. ګورئ 2 ورځې ژوند دی، تاسو په رب تعالی یقین وکړئ، داسې ژوند وکړئ چې د الله په ډاره کې وکړئ. همدغه لایفونو کې تاسو راځئ، ځینې هلکان راته وایي چې دغه وګوره ستا ملګری دلته نصیحت وکړه. ما ویل چې الله یې صحیح کړی نه وي نو زه به یې څه صحیح کړمه. خو زموږ صرف دونه دی چې کوشش وکړئ چې د سندرو نه ډډه وکړئ. دغه تورسرې چې راخلئ دې سره خبرې مه کوئ او د دغه تورسرو ته لږ نصیحت کوئ. دغه دجال دی، دغه موبایل نه دی د دنیا نه بهترین خراب شی دغه موبایل دی، بل یو هم نه دی. دغه موبایل نه هر څه مرداره کېږي. پهلوانه تا ته هم زما نصیحت دی، داسې نور وروڼو ته هم زما نصیحت دی. زه پرې خپله غاړه خلاصوم، زه پرې خپله غاړه خلاصوم. دغه موبایل، دغه یوټیوب، دغه ټیک ټاک، دغه فیسبوک ښه هم استعمالولی شو، خراب هم استعمالولی شو. آتا فاونډیشن په یوټیوب او فیسبوک باندې هغه یو ټکس نه راولي. ولې نه راولي؟ چې هغې کې داسې یو ټکسونه دي چې هغه غیر اخلاقي دي، د هغې پیسې موږ ته حرامې دي، حرامې دي، حرامې دي. کوشش وکئ د داسو ټکسونو نه، د داسو پیسو نه ډډه وکړئ ورونو. ګورئ پیسې به ډېرې لرئ خو سکون کې به ناست یې، پیسې به ډېرې لرئ خو عزت به نه لرئ. خدای دې وکړي چې زموږ نه خفه شوي نه اوسئ تاسو. او که اوس څوک پهلوانه کوله دغه مثاله به کړله، موږ زړه به داسې خوشحال کېږي. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحال یم. دغه خبره به خو شته وه خوشحاله په دې چې نن اتا ما سره لایف راغلی. لایف نه ښیم، لایف نه مخکې، لایف خو اوس راغلی. په دې راغلی، اتا اوسه پورې لایف نه دی راغلی. اولین لایف ده بلکل. ها انجینر صاحب اوس انجینر صاحب راته وایي لندن نه، وایي پهلوان لایف راغلی و، وایي نن سهار چې جګ شوی وایي دونه خوشحاله یم چې اطاوله مې لیدلی او واه کېږم. صحیح شو، صحیح شو. ګوره په عمل کې به څه کوې، په عمل کې اوس چې اتا خوشحالی او الله خوشحالی، عمل به کوې. صحیح ده. زه کوم اوس سړی تو زموږ ته قسم ده، تو زموږ ته شکي یې که څه شی دی د نظیر دا قسم مه منه. ګوره پهلوانه د ستا په څېر ستا نور ملګري، ستا نورې دغسې افغانان څوک چې وي، که سیاسره وي که سړیان وي، هغې ته زما هم دا نصیحت دی. ټیک ټاک ښه استعمال کوي، داسې استعمال کوي هغه د افغانستان په ګټه وي، هغه د اسلام په ګټه وي، هغه ستاسو د اولادونو دپاره، هغه د افغانیت دپاره وي. ملګرو د طاوله جان دغه خبرې مو واورېدلې. ګردو پښتنو ته، ګردو خلکو ته پکار ده چې په دغه خبرو باندې عمل وکړي، ځکه چې طاوله جان کمې خبرې وکړلې چې زندګي 2 شپې ده. هېچا ته هم نه ده پکار چې غلط کارونه وکړي، په ټیک ټاک کې د پردو جنکو سره خبرې وکړي، ځکه 2 شپې زندګي ده. په خپلو مهارتونو، په خپلو پیسو او په خپلو بچیانو باندې مه نازېږئ. یقینا ډېره زبردسته خبرې وکړله د طاوله جان صاحب. دغه ویډیو تاسو وکتله. تر بلې ویډیو الله حافظ.